د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي د نشې وعده وه له نشې سره ولاړه. وایي چې یو چا د شرابو بوتل پر انبارو غورځولی و. په بوتل کې لږ شراب پاته وه. انبارو ته نږدې د موږک غار هم و. موږک چې له غار څخه راووت نو په بوتل ننوت او شراب یې وڅټل. کله چې نشه سو نو لار ځنې ورکه سوه. په بوتل کې یې دې خوا ها خوا وځغستل خو له بوتل څخه نه سوی راوتلی. اخر په بوتل کې پرېوت او لغتې یې وهلې. په دې وخت کې پشي راغله. ګوري چې موږک په بوتل کې بند دی. موږک چې پشي ولیده نو په ډېره زړورتیا یې ورغږ کړه: ای ګرانې پیشوجانې، ما له دې بوتل څخه در وباسه، سر مې تر تا قربان دی. پشي ورته ویل چې ته همیشه وعده کوې خو بیا خپله وعده نه پوره کوې. موږک ورته ویل چې دومره ناځوانه نو نه یم چې ته ما له بوتله وباسې او زه به ستا سره ناځواني کوم. پشي بوتل په منګولو کې پورته کړ او له مځکې یې وواهه. بوتل مات سو او موږک ځنې راووت. له راوتو سره سم موږک وځغستل او په خپل غار ننوت. پشي یو ساعت د غار و مخ ته ودرېده. آخر له ډېره انتظاره ستړې سوه او موږک ته یې ورناره کړه چې ناځوانه، زه یو ساعت کیږي چې درته ولاړه یم او ته نه راوځې. تا خو ویل چې زه خپله وعده پوره کوم او اوس پټ سوې. موږک په خندا ورته ویل: پیشوجانې، ورځه په مخه دې ښه. هغه د نشې وعده وه له نشې سره ولاړه. یادونه: دا متل په کندهار کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک د یوه بې پروا او درواغجن سړي خبرې ته ارزښت ورکوي او یا یوه تر وخت تیره موضوع بیا راپورته کوي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه د 1989 شمسي کال د لړم د میاشتې پر 9 نیټه ښاغلي معلم عبدالاحد سرتیف د برېښنالیک له لارې رالېږلې ده. څه ښه یې ویلي دي: د نشې وعده وه له نشې سره ولاړه.